هلا تاسو کې ها تاسو لګولې دي دا تاسو لګولې دي ها څه دې لګولې دي کمپیوټر دی ولې لګولې ها تا مونږ کړې ها مونږ دیو کو تا کړې چې نه مونږ تا کړې کم ځای وکړو مونږ شو کنه نو دقه چلی نه تا مونږ کړې ها څه ټایم دې کړې دې ها مونږ دیو کو دا تاسو لګولې بیا کمپیوټر دې لګولې او دې چلتا له درځي ها تا ولې لګولې کمپیوټر نه ولې دې لګولې ستانه دا تاسو کوم ولې نه کنه نو ولې دې لګولې دې لکه مطلب ستاسو کار دی چې ته نو ولې دې لګولې دې ټیک ته لکه ښه او تا پکې دا څه راړلي دي ها کاغذ پکې ولې راړلې ده ها کاغذ پکې ولې راړلې ده شاوبن کا شابه بن کا شاوبن کا بن شو وزخ خپل کوټې ته شابه کمپیوټر ته بنه کېنه ښه ټیک ده شابه لور تمزه شابه مونږ کوم کړه دې کنه ها مونږ دې کړه پس ټایم کې دې کړه دې مونږ دې څه ټایم کړه نه نو څه ټایم دې وکړو مونږ او څو رکعاته دې وکړو ها پنځه بیا کمپیوټر ته مې کېنه ښه بیٹا بیا بنه کېنه ښه ٹھیک ده اوکے کېناسته څه جرمانه وای ها څه جرمانه وای که کېناسته څه جرمانه وای شابه سلام وکا کنه شابه سلام وکا وعلیکم سلام ګډ شاباس دا نر چلې دی او چرته تلې وې بیگا چرته تلې وې دی خوښه اسپن ته سره تلې وې ما درته وی چې زو او ته ولې تلې نو ته ماشوم وې چې تتلې ها هغه زبیره موږ دې کړې کم ځای ټیک ته موږ کړې موږ هم کړې ها دا لکه زه خو د نه لایو راغلی ما ټول خلک دې ګوري زه راته سر ته ناست وم او تا ښه ښکلی کمپیوټر دې لګولی خو په سور کې ورغلی وې بیا به کمپیوټر لګې ها بیا به لګې که دې ولګو نو بیا به څه جرمانه څه جرمانه به ها څه جرمانه به بیا جرمانه به صحیح ها 100 روپۍ بیا ماله راکې که تا ولګو
ها 1,000 روپۍ به راکې که دې ولګو او بیا خو به دې را ځوړندوم هم ها السلام علیکم ملګرو خیر برابرې داسې اکثر خلک تنقید هم کوي خو سلامونه م راغلي وعلیکم سلام نه د خپلو بچو سره په هسې ناست وم په کمره کې نو شور راختون مې چې څه چل دی چې رالم نو کمپیوټر ته ځان ته یې کمپیوټر لګولی خو بس دغه کارټونان مارټونان دي دا پکې ګوري نو په کار د ټولو ملګرو ته وایم چې څونه مینوال هم یې څونه کسانو ته چې هم دا پیغام رسي چې په خپلو بچو سبق تعلیم د قرآن سبق دا هر څه پکار دي او د هغې سره سره چې کم دی نو ماشومان پرېښودم پکار دی چې بس خپل ګیم شو یا وغیره چې بس نن سبا د بار دور نه دی د بار وخت دور نه دی چې یو سړی بار ته وځي ماشوم پرېږدي هغه یو خبره ده چې خپل ښایست په درته نن سبا دشمن وي نو خپل ښایست دشمن کول نه دي پکار او پکار ده چې سړی د بچو سره کینی مینه وکړي نو ډېره مهرباني ملګرو سلامونه راغلي دي هلکه ساګر ماما پکې څوک پیژنئ ټول یې پیژنئ ښځه سلام ورته وکړئ ګوریم شابه او ټول ملګرو ته زما له طرف هم سلامونه او دې طرف هم سلامونه او آیا تن کلم پیژنئ د کوم ځای دی هلکه حاجي صاحب سړي خو دې پیژني ښه نو سلامونه ورشه بیا ټولو ورته سلام وکړئ ټولو ته څونه کسان چې سلام علیکم دا پکې لږ په ژبه باندې एकदम چاړه شوی ګوره چې څه چلو شو دې غریب ته دا مسله ده دا به الله ښه کړي که نه که نه بیټه او پیدن درلم کومه حسن پرسته دی حسن پرسته دی نو ډېره مهرباني نو پکار ده چې بچو له هم سړی ټایم ورکړي مینه وکړي ګپ شپ وولي دوی سره دوی زه مو ته په ځمکه ناست یم او دوی هم را سره دوی راته ولاړ دي زه ورته ناست یم خو یو برابر یو نو ډېره مهرباني او مننه او څونه ملګري چې هم دا ویډیو ګورئ نو ټولو ته سلامونه ټیک ده ګپ شپ دپاره هم پکې کله ناکله دا ماشومانو ته ټایم وښکل غواړي څه وایې زویه ته په څه کې نوکر کېږې چې سبق ووایې غلی شه لیوي کې هلکه عمره ته په څه شی جوړېږې کمانډو به جوړېږي او لکه ډېر غټ ورانې او لور ته خو به هېڅ هم نه جوړېږي که نه که نه او تا لکه استاذ کتابونه پر سره د اوس نه دي نو کېږي چې استاذ جوړ شي پلار دې هم استاذ و ته به میس جوړېږي ټیک ده نو ګپ شپ ښایي د ماشومانو سره ناست یو بس خپلې ګپې شپې هم ولو خو دوی د اواز تیز راتلو نو مې چې د څه لګولي